السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله نبی الکریم. الله جل وعلا شانه په سورة کوثر کې فرمای فصل لربک وانحر، ته د خپل رب لپاره لمونځ کوه او قربانی کوه. د دې لمانځه څخه مراد د اختر لمونځ دی مفسرین وایي، او د قربانی څخه مقصد و مراد د لوی اختر قربانی او اضحیه ده. نو الله جل وعلا شانه موږ ټول مسلمانانو ته توفیق راکړي چې سبا د خیر سره د اختر ورځ ده، موږ د لمونځونه وکړو او قربانیان یې وکړو. دا چې زما څخه ځینې مسلمانانو ورونو دا غوښتنه کړې وه چې د اختر د لمانځه طریقه دوی ته تشریح کړم، د یو مختصرې ویډیو له لارې د اختر د لمانځه طریقه درته بیانوم. راځو د اختر د لمانځه حکم ته. دا د کوچني اختر او د لوی اختر د لمونځ څه حکم لري؟ دا سنت دی، دا یو مستحب کار دی، دا فرض دی، دا واجب دی. حکم یې څه دی؟ زما ورونو د اختر لمونځ چې دی دا واجب دی. پر چا باندې واجب دی؟ نارینه به وي، پر ښځو باندې نسته. عاقل به وي، پر لیوني باندې نسته. بالغ به وي، پر کوچني باندې نسته. آزاد به وي، مریی او بندي به نه وي، پر بندیان او مریانو باندې نسته. دغه رنګه به بدن به جوړ وي، روغ به وي، پر مریض باندې نسته. او دغه رنګه به مقیم به وي، پر کور به وي، پر مسافر باندې نسته. البته هغه مسافر چې تر 15 ورځو کم وخت په یو ځای کې تېروي هغه مسافر دی، او که د 15 ورځو نیت هلته درلودی بیا هغه مقیم دی، هغه باندې بیا د مقیم حکمونه راځي. نو پر مسافر باندې چې تر 15 ورځو کم په سفر کې پر هغه نسته، پر ښځه باندې نسته، پر کوچني باندې نسته، پر لیوني باندې نسته، پر مریض باندې نسته. نو که چیرې بیا هم دغه کسان چې پر دوی باندې نسته، پر ښځه خو نسته، که ښځه د اختر لمانځه ته راسي هم الله ثوابونه ورکوي، خو پر واجب نه دی. کوچنی هم که حاضر سي الله تعالی ثواب ورکوي، او دغه رنګه مسافر هم باندې واجب نه دی، مګر که لمانځه ته ورحاضر سي لمونځ وکړي ثوابونه الله جل وعلا شانه ورکوي. نو د لمانځه د لوی اختر د لمانځه حکم چې دی دا واجب دی. دوهمه خبره څه وخت کېږي؟ دا وخت یې څه وخت دی؟ وخت یې کله چې لمر راوختی، پر دا دیوالو سره معلوم سو یو نیزه او دوې نیزې قدر د لمر راوختی، لمر معلوم سو، لمر راپورته سو، نو د اختر د لمانځه وخت شروع کېږي بیا تر زواله پورې چې لمر زایدېږي تر هغه پورې وخت شته. که چیرې خدای نخواسته د یو مشکل په خاطر باندې په ټوله ښار کې د لمونځ ونه سو، د یو عذر په خاطر باندې یو غټ عذر پېښ شو، څوک نه سوی کولی چې دا لمونځونه وکړي، دا د اختر لمونځ په د اوله ورځ پاته سو د ټولو څخه، نو په دا سبا باندې به بیا دا لمونځ وکړي. او که چیرې د یوه نفر یا دوه نفرو څخه پاته سي، پر هغو نه بیا لمونځ نسته. درېیمه خبره چې څو رکاته کېږي دا د اختر لمونځ، دا 2 رکاته کېږي. 2 رکاته کېږي په جماعت سره، یوازې نسي کېدلی. شرط یې دا دی چې په جماعت سره به وي، امام به وي، جماعت به وي، عیدګاه به وي، یا به غټه جامعه به وي. نو بیا به دا 2 رکاته په جماعت سره امام دوی ته ورکړي. که یوازې څوک ودرېږي په کور کې کوي نو دا نسته. شرط یې دا دی چې 2 رکاته به وي، هغه به هم په جماعت سره وي، او وروسته به د جماعت خطبه هم ویل کېږي. لکه د جمعې په ورځ خطبه مخکې ویل کېږي، د اختر په ورځ باندې بیا د لمانځه وروسته خطبې ویل کېږي. دا خطبو ته اکثره خلک چندانې غوږ نه نیسي، باید دا خطبو ته پاته سي. دا هم سنت مؤکد خطبې دي، باید واورېدل سي. طریقه د دې لمانځه څنګه ده؟ دغه 2 رکاته چې موږ په لوی اختر او کوچني اختر کې کوو، طریقه یې داسې ده زما ورونو چې نیت به اول امام دا مقتدی، امام خو لا نیت نه غواړي، امام خو خپل نیت کوي. د مقتدیانو نیت د امام دپاره په کار نه دی، نه یو جلا نیت شته، خو مقتدیانو دپاره به 2 نیتونه وي. یو خو به مقتدی دا نیت کوي چې په امام سې لمونځ کوي چې زه دا 2 رکاته واجب د اختر د لوی اختر یا د کوچني اختر دا 2 رکاته واجب کوم. په زړه کې به دا نیت وکړي، که په خولو وایم پروا نه، خو په زړه کې اصلي نیت معتبر دی چې دا 2 رکاته واجب لمونځ کوم، په دا حاضر وخت د څاښت او په د حاضر امام سي اقتدا کوم، د رب العالمین لپاره د لمونځ کوم. دغه نیت به وکړي. د نیت وروسته چې امام لومړی تکبیر ووایي الله اکبر، دوی به هم مقتدیان به هم تکبیر سره ووایي، لاسونه به لاندې ونیسي، سبحانک اللهم به وایي. تر سبحانک اللهم وروسته بیا امام تکبیر وایي الله اکبر، لاسونه سره پورته کوي، مقتدیان به هم وایي الله اکبر، لاسونه به پورته کوي. بیرته امام لاسونه نیسي.
بیا دوام واري بیا وای الله اکبر لاسونه تر غوږو پورې پورته کوي مقتدیان به هم تکبیر وایي غوږونه لاسونه به تر غوږو پورته کوي بیا امام لاسونه لاندې نیسي دریم واري بیا امام تکبیر وایي الله اکبر لاسونه تر غوږو پورې پورته کوي بیرته لاسونه تر لامه لاندې نیسي کله چې رکوع نو درې تکبیره د سبحانک اللهم وروسته درې تکبیره ویل کېږي د هر تکبیر سره لاسونه تر غوږو پورې پورته کېږي مقتدیان به هم تکبیر وایي لاسونه به تر غوږو پورې پورته کوي که ښځې وایي ښځې به تکبیرونه ووایي لاسونه به تر غوږو پورې پورته کوي بیرته به لاسونه اله نیسي کله چې دا درې تکبیر وویل سول لاسونه پورته کېږي بیرته لاندې نیول کېږي لاسونه سره پورته کېږي دا تکبیر سره بیرته لاندې نیول کېږي د درو تکبیر وروسته بیا امام الحمدلله او سورت دواړه په زوره وایي مقتدیانو به غوږو ته نیولي الحمدلله په زوره وایي پسې سورت په زوره وایي د سورت او الحمدلله او سورت وروسته امام تکبیر وایي رکوع ته ځي عام المنځ لکه دا نو رکوع ته به ولاړ سي رکوع به وکړي د رکوع څخه به راپورته سي بیا به ولاړ سي سجده به وکړي د سجدې چې دوهم رکعت ته راپورته سول په دوهم رکعت کې به بیا تکبیرونه وروسته کې قرائت به رامخته کې الحمدلله به وایي سورت به وایي د الحمدلله او د سورت ویلو وروسته به بیا امام درې تکبیره په زور ووایي الله اکبر لاسونه به پورته کې بیرته به اله ونیسي مقتدیان چې شاته ولاړ دي هغه به هم لاسونه تکبیر به وایي لاسونه به پورته کړي بیرته به لاسونه اله وځړوي نو درې تکبیره تر الحمدلله او سورت وروسته ویل کېږي د هر تکبیر سره لاس پورته کېږي فرق یې دا سو په اول رکعت کې تکبیرونه مخکې وه الحمدلله او سورت وروسته وه په دوهم رکعت کې نور هیڅ فرق نشته په دوهم رکعت کې الحمدلله او سورت مخکې ویل کېږي چې ولاړ سوله دا درې تکبیره وروسته ویل کېږي پر څلورم تکبیر به رکوع ته ولاړ سي رکوع به وکړي او بیا به د رکوع چې راپورته سجدې ته به ولاړ سي د سجدې وروسته پر اتحیاتو باندې کښېني چې اتحیات ویل سلام یې وګرځوي نو امام ولاړېږي ادبې خطبې وایي او دوی به یې واوري دغه د لمانځه مختصره طریقه وه فقط یې فرق دا دی چې په اول رکعت کې درې تکبیره ویل کېږي بیا وروسته الحمدلله او سورت سته په دوهم رکعت کې اول الحمدلله او سورت دی د الحمدلله او سورت وروسته چې سورت اخلاص کې د سجد درې تکبیره وایي د هر تکبیر سره به لاسونه پورته کړي او پر څلورم تکبیر به رکوع ته ولاړ سي نو الله جل وعلا شانه دې موږ ته توفیق راکړي چې د اختر په ورځ باندې دغه لمونځ وکړو او پرې نږدو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته